د حسن الله سره د ما خبره په همدې طریقه شوې وه چې که الایاري رانغی د هفتې په ورځ به یې تا سره مو مناظره وي هماغسې وشول الایاري د مو ټیم هم خراب که او د ابو اماد صاحب راغلی و خو تر 12:30 بجې پورې د ما و د حسن سره ټیم وه خو چې څنګه هغه خبر شو چې الایاري هلته کې وتښتېده نو ابو اماد ته پته ولګېده چې دی خو موږ ته رالایي شول د هغه ځای نه نو دی خپل لیپټاپ یې مپټاپ یې راغونډې کړې او وتښتېده ټیک ته چې آنلاین شوې په 12 بجې ما ورته لایو شیر کو خو حسن الله هیڅ جواب رانه که بیا پسې زه لاړم براډ ته ور وختم هغو ماته وویل چې صحیح ده زه ابو اماد صاحب راولم خو تر سهاره پورې مو ورته ویل چې انتظار دی د تا په هغه ورځ رانغی بیا ما ورته ویل چې نشته مسله سبا ته یې راولی 3 ورځې ټیم و د ما د هغه چې کله سبا اتبار ورځ شوه الحمدلله تاسو د خپل ټیم نه مخکې راغللو ما ورسره ویډیو شیر کړله خو حسن الله جواب نه ورکوه براډ ته ورغلم کمنټونه مې ورته وکړل نن مې هغه ویډیو هم شیر کړی وه عبدالرشید صاحب ته مې ټیک کړی وه خو جواب یې نه راکوه بیا مې ورته وویل چې خیر دی که ابو اماد صاحب د مو د پاکستان و د انډیا میچ وبهږه مو چې که ابو اماد صاحب کرکټ میچ کتل غواړي نشته مسله سبا ورځ هم شته دی میچ دې وګوري ابو اماد صاحب نو سبا ورځې ته بیا په هغه ټایم کې ټیمونه چینج کول ما چې بهی په جنګ کې وسیان نه ضربېږي هماغه ټایم دی چې موږ په کوم ټایم راځو هغې ټایم ته راوستی شي صحیح ده نشي راوستی انشاءالله شکست دی په مقدر کې دی په دې خبره سره مو خبره ختمه شوه او د ما 100% یقین دی چې دغه حسن الله هم پکې 3-4 راپورټونه کړي وو ځکه چې ما ورته وویل چې په ایمان سره وایه چې تا څو راپورټونه کړي دي راسره خبره یې هغه دغه کړه جواب یې نه راکوه نن بیا ورسره اخرینه فاینل ورځ وه د پیر شپه ده نو نن ما ورته د تاسو لایو شیر کړه خو جواب یې هیڅ نه راکوه بس صرف مې ورته ویډیو شیر کړه چې ازمریان راغلي دي که راتلی شي راشه که نه شي راتلی شکست د هستیم انشاءالله یو ځل بیا مقدر دی نو ټولو ابابیلو ته د ډېر مبارک انشاءالله هره شپه تا خو 3 شپې ټیم ورکړی ده ما په میاشتو ټیم ورکړی ده لکه علي زاهد صاحب چې دلته راغلل موږ ښې خبرې ورسره وکړې دغسې د ابو مواد صاحب د که چې نومېده دا د رسم بله غایده یو علمي فضا به جوړه کړو علمي بحث به وکړو یوه شپه به مجلس ورسره وکړم داسې مجلس به ورسره وکړو بله شپه ته دې ووایي چې زه درته راځه به دا سوالونه او جوابونه درته راوړم د دې سوالونو جوابونه درکوم په دې مناظره درسره کوم په دې مناظره اسانه مسأله ده خو بس دوی ټول عمر د خپلو عوامو ته چې دوکه ورکوي په همدغه شکل دوکه ورکوي نو الله پاک دې حق غالبه کړي او الله پاک دې موږ تاسو ته پیروي د حق را نصیب کړي او الله دې باطل مغلوبه کړي او الله جل وعلا دې موږ تاسو ترېنه وساتي مننه قدرمن سي مخکې څوک وې تو وایې چې د ما دې په الله قسم یې زه شیوم مخکې قسم په الله زه شیوم ښه ته اوس په اخلاص او په صداقت باندې اهل سنت والجماعت ته راغلې جی تو وایې د ما دې په الله قسم وي چې په دې کې زه صادقه یم قسم په الله چې زه په دې کې صادق او رښتونه یم تا سره خو به د ما د ملګرو چا خو به نه یې درته ویلي چې راسه هسې ګناه خو سني یې خو ځان شایع کړه بیا بیرته سني څه د تا په الله قسم چا خو به دا خبر نه یې درته کړي قسم دنګه چا راته کړی کدي صاحب چا خو به زور او لالچ و د پیسو بله خبره خو به نه یې درته کړي هېڅ هم نه دي شوي کدي صاحب هېڅ هم نه چا لالچ راکړی نه چا راته ویلي دي چې داسې وکړه زه درې میاشتو نه لټون په خپله خوښه د اسلام مبارک دین ته او د اهل بیتو حقیقي دین ته راغلې په خپله خوښه په خپلې مرضۍ په خپلې خوښې راغلی ښه سبب یې څه شی و څه شی سبب سول چې ته د حقیقي د اهل بیتو حقیقي عقیدې او دین ته راغلې سبب څه شی و کدي صاحب سکون راته نه و تنګ و مېغ مذهب نه تنګ له څو وخته راسې دغه فکر در پکې پیدا شو چې د اهل بیتو حقیقي دین ته راسې او عقیدې ته راسې کدي صاحب ډېر ټیم نه کوشش کول تقریبا 3 میاشتو نه مو یې راته کړی وه خو زه به چې چا پر ورته وختم زیاړې دې راته کولې نو موږ خبره نه شوه کولی دې وجې نه الله اکبر ووایه ابو بکر رضی الله عنه د اسلام اول خلیفه ده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسلام پهله خلیفه ده عمر رضی الله عنه د اسلام دوهم خلیفه ده عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام دوم خلیفه ده عثمان رضی الله عنه د اسلام دریم خلیفه ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دریم پیغمبر خلیفہ ده علي رضی الله عنه د اسلام څلورم خلیفه ده
علي رضی الله تعالی عنه څلورم خلیفه د اسلام. یا رب العالمین یا رب العالمین زه له هغه عقیدې نه بېزاره یم زه د هغې عقیدې نه بېزاره یم چې د اهل بیت د صحابه و توهین پکې وي، د صحابه توهین پکې وي، د امهات المؤمنین و توهین پکې وي، د امهات المؤمنین توهین پکې وي، عائشه ام المؤمنین، عائشه ام المؤمنین، حفصه ام المؤمنین، حفصه ام المؤمنین، د ما او د ټولو مؤمنانو مور ده. زما او د ټولو مؤمنانو مور ده. زه له هغه عقیدې او له هغه مذهب نه بېزاره یم زه له هغې عقیدې او مذهب نه بېزاره یم چې هغه قرآن ته تحریف شوی کتاب وایي، چې هغه قرآن ته تحریف شوی کتاب وایي. زه له هغه ایمان او عقیدې نه بېزاره یم زه د هغه ایمان او عقیدې نه بېزاره یم چې د الله صفات چې د الله صفات بندگانو ته ورکوي. بندګانو ته ورکوي. امام علی رضی الله عنه امام علی رضی الله عنه جنتی انسان و، جنتی انسان و، څلورم خلیفه د اسلام و، څلورم خلیفه د اسلام و، معصوم نه و، معصوم نه و. له داسې عقیدې نه بېزاره یم داسې عقیدې نه بېزاره یم چې علی رضی الله عنه ته معصوم وایي. قاري صاحب مو بېګار څه کړي دي او زه فی الحال اوس مکه کې دا خلکو ته د حقیقت معلوم سي، ځکه دوی همیشه دا فکر کوي چې قاري صاحب خپل سنیان راولي او بیا ورته وایي چې ته دلته کلمه ووایه. علی رضی الله عنه معصوم نه و، د هغه له معصوموالي نه زه بېزاره یم. د هغه له معصوموالي نه زه بېزاره یم. شاباس ماشاءالله، مبارک دې وي درته، د ټولو مؤمنانو په مخ کې دې درته مبارک وي. الله جل وعلا دې درته برکتمن کړي او الله دې پوهه در نصیب کړي. الله دې ټولو مسلمانانو ته د تاسو په شمول نورو ټولو ته دې الله جل وعلا هدایت ور نصیب کړي. قاري صاحب زه خپله مکې مکرمې کې یم او پرون راغلی یم. ما چاته نه ویلو خو زه عمرې ته راغلی یم پرون مکې کې. الله اکبر ماشاءالله. الله دې استقامت در نصیب کړي، الله جل وعلا دې ټولو ته هدایت نصیب کړي. دا نن ته دا یوه ویډیو تا ولیده، څه احساس دې وکړل چې دې سړي دروغ ویلي او خپلو عوامو ته یې دوکه ورکړې او په دې اړه باندې څه وایې؟ یو ښه نظر دې له دې ټولو مسلمانانو سره شریک کړه. قاري صاحب ټول دروغ دي، دا ټول منګړت شی نه دي. دې پسې لکه ټرک به تي وي ورپسې روان دی، بس مونږ ورپسې داسې روان وو. نیمه زندګي مو جاهلیت کې تېره کړې. دا پټ دروغ دي، یو دلیل یې نشته. الله اکبر. الله مو قدرمن سرلوړي کړه. الله دې تاسو ته مبارک کړي. الله دې ټولو ته توفیق دې الله درکړي چې ټولو ځوانانو ته همداسې ووایاسته تا اوس څه شی له لاسه ورکړل؟ دا اوس ته راغللې د اسلام مبارک دین ته راغللې، اهل بیت دې له لاسه ورکړل که دې خپل کړل؟ خپل نه. الله اکبر. اهل بیت هم دي تاسول، علي رضی الله عنهم دي تاسول، امام حسن او حسین هم دي تاسول. تا کفر په الله قسم پرېښودل، تا یوازې یو شی له لاسه ورکړل، شرک دې له لاسه ورکړل، ضلالت دې له لاسه ورکړل، دښمني د اهل بیتو دې له لاسه ورکړه. الحمدلله حقیقي اهل بیت دي، اهل بیت حقیقي عقیده دې قبوله کړله. صحابه هم دي تاسول الحمدلله، قرآن هم دي تاسول الحمدلله، اهل بیت هم دي تاسول الحمدلله. الله جل وعلا دې استقامت در نصیب کړي. علي ته دې مبارک وي. په اهل سنت والجماعت ته یو خبره کوم. ما دا قسم ورکړل دې سړي ته. څه شی مې ورکړل؟ قسم مې ورکړل. دا قسم مې په څه خاطر ورکړل؟ دا قسم مې د دې دپاره ورکړل چې دوی اوس خپلو عوامو ته دا دوکه ورکوي چې قاري صاحب خپلو ملګرو ته وایي د ما له مرګ نه وروسته که دا خبره چا راباندې پور کړله یا یې راباندې ثابته کړله، ښه راته غوږ سي، که زه مړ سوم او د ما له مرګ نه وروسته یو کس دا خبره وکړله چې قاري صاحب ما ته ویلي و چې ته ځان شایع کړه، بیا راسه دلته کلمه وایه سونیسه، د تاسې دې په الله قسم وي د ما قبر ته ور واچویه. ور ګورې دی اوس دوکې ورکوي خپلو عوامو ته او دروغ ورته وایي چې قاري صاحب خپلو کسانو ته ووایي چې راسه شایع سه، بیا د ما په لایف کې کلمه ووایه او بیا اسلام قبول کړه. الله اکبر. د ما دین د ملنډونه ده، دا دوکه د ما رب، د ما پیغمبر، د ما دین، د ما شریعت نه قبلوي را سره، او دا په خلاصو غوږونو واورئ. په ځوان خو څه کوې
که د ما په مرګ نه وروسته چا دا خبره راته ثابته کړه چې قاري صاحب یو چاته ویلي وو چې راسه شیسه د ما په بروډ لایف کې کلمه ووایه تر څو د خلقو ته وښیو که دا خبره مو د ما له مرګ نه وروسته راته ثابته کړه د تاسې د په الله قسم وي چې د ما به قبر پرېږدی قبر ته مې اور واچوي و یوه خبره اهل سنت والجماعت ته کوم ځکه دا خو دوکهباز خلق دي دروغجن خلق دي په هر څه کې دروغ وایي په خپلو کتابونو په الله قسم دروغ وایي په خپلو امامانو په الله قسم دروغ وایي د بل کتابونه خو څه کوي په دې ټولو دروغ وایي خو دا خبره یاد وساتئ زه کره اسناد لرم دی اوس به د خپلو ګروپونو کې دا دروغ وایي چې د دې مخه به څنګه نیسو موږ ځوانان خو د روان دي د اهل سنت والجماعت مذهب ته روان دي حقیقي دین قبلوي د اهل بیت او حقیقي دین قبلوي دی به څه کوو نو دا په دې براډونو کې په نورو لایفونو کې جلال الدین صاحب ډېر احتیاط به کوي ځکه ډېر داسې دوکهبازان راځي چې تر څو خپل عوام وغولوي خپلو عوامو ته دوکه ورکړي چې زه خو ورغلی ومه نو ملنډې مې د ورباندې ووهلې نو دوی دا فکر خپلو عوامو ته ورکوي چې وګوره نور خلق هم ملنډې ورباندې وهلې دي دې ځای ته ځکه دا خو دوکهباز خلق دي د دې په دې جسم کې دوکه پرده ده چې دې ځای ته مو خیال خبره پوه شو لاسته قاري صاحب ما صرف یو څو خبرې در سره کوم زه زیاړو ولا نه یم کنځلې منځلې زه نه کوم زه لتشیه یم صحیح ده خو په مینې در سره دوه خبرې کوم جار صحیح ده جار تم مسلمان یې زه مسلمان یم بس خبره څه ده چې ګوره قاري صاحب ته چې بروډ ته راوخېږي که نه ته د خلکو ته خپل دین اسلام وښیه ته د مونږ پرېږده ته د شیا ولې راټینګ کړي زه لکه یو تا ته یو مثال یو دغه در کوم سوال در کوم جواب دې راکړي لکه زه اوس تا ته دا وایم چې کسه ته بروډ ته راوخېږې مونږ درته احترام در کوو او دغه در کوو دې مطلب دا خو نه ده چې ته مونږ بار بار زورې ولې مونږ در سره څه بد کړي دي اوس دغسې غوږ راته ونیسي لکه ما چې غوږ درته نیولی یو ښه تاسې ځورېږئ د ما په خبرو اوس ما ته یوه خبرې جواب راکوه کینګ صاحب د زړه سره ته د ما په خبرو ځورېږې او جار خبره کوه تاسې چې عایشې رضی الله عنها ته بد رد وایاست توهین و سپکاوی کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځورېږي په دې باندې یو بالکل اهل بیت نه ځورېږي په دې باندې تاسې چې د رسول الله د یاران وو تاسې چې د رسول الله د یاران وو د رسول الله د صحابه وو د رسول الله د ملګرو توهین او سپکاوی کوي الله ورباندې نه خفه کېږي د الله رسول ورباندې نه خفه کېږي د الله رسول ورباندې نه ځورېږي یو بل بالکل تاسې چې د رسول الله اهل بیت او توهین او سپکاوی کوي اهل بیت ورباندې نه ځورېږي اهل بیت ورباندې نه خفه کېږي یوازې ته صحیح ده څنګه ته خفه کېږې داسې مونږ خفه کېږو بالکل صحیح خبره ده زه ته په دې غمجن کېږي ته په دې خفه کېږي چې زه د تا کتاب ښیم درته د تا کتاب ښیم ما خو د تا کتاب درته ښودلی ما خو د تا ملا درته ښودلی ما خو د تا مرجع درته ښودلی ته په دې خفه کېږي او زه په دې نه خفه کېږم چې ته د ما د رسول الله د صحابه و د امهات المؤمنین و د اهل بیت و توهین او سپکاوی کتابونه مو له توهین او سپکاوي نه ډک دي د عایشې رضی الله عنها کفر و توهین او سپکاوی دا کتابونه دي تاسې پرې باندې ډک دي د ابوبکر و د عمر په توهین او سپکاوي مو کتابونه ډک دي ودې زړه سره ته د کوم خفګان خبرې کوي صحیح ختمه شوه ته د کوم خفګان خبرې کوي مهرباني ختمه شوه یو منټ درځم کنه ختمه شوله سلام ګوره خبره داسې ده که نه لکه څه وایي اوغا غجله وه هغه کې غوا چې کوم زه پړکینار سره تعلق نه ساتم جار صفا خبره درته کوم زه کراچۍ کې پاتې کېږم دا ټایم زه بهر ناست یم صحیح ده لکه پړچینار خبره داسې ده ته د باړه چینار یې یا دې په کراچۍ لکه تا ته اکثر رخیږي پړچینار ولا رخیږي که نه ما درته یو خبره وکړه لکه چې اوغا غجلې کې چې غوا چې کله امتیازې وکړي هغه پسې ټولې یادېږي چې دا ټولې خرابې دي لکه زه اوس کاري صاحب تا ته زه یوه خبره وکړم لکه چې یو سړی چې خراب شي که نه اوس زه تا ته ووایم اوس یو منټ کاري صاحب یو منټ یو پوینټ باندې به خبرې کوو یو ته پوهېږې د تا مذهب چې چا جوړ کړی د هغه ابوبکر عمر ته کافر ویلي دي پوهېږې ګوره زه دین اسلام ته نه یم راختلی ما صرف تا نه یو تپوس وکړو چې ګوره کاري صاحب زه تاسو دې دپاره راوختم کاري صاحب ما یو منټ ودې زړه سره راځه ما ته داسې خبرې وکړو چالاکي به دلته له ما سره نه کوې تقیه به نه کوې زه چالاکي نه کوم زه څه کوم چالاکي کوم هندوان د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کوي نه هندوان د ما د رسول الله د بیبیانو د عایشې منها توهین کوي
بدوان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دي صحابه ودي عمر ودي ابو بکر رضی الله عنهما دي دې توهین وسو کوي تاسو کوم نشي تاسو ولي کوي خو ما هم درته اوس ما هغه درته وویل که نه چې یو خراب شي هغه پسې مطلب خو دا نه چې ته پوره ټول پسې ویر شي ګوره تاسو ګوره کاري صاحب یو منټ معذرت سره کاري صاحب زه تا سره ډېر په مینې لګیا یم زه تا ته معذرت سره زه تا ته یوه خبره کوم خبرې وکړئ 2 منټه ورکړئ بالکل جار ښه ګوره کاري صاحب ستاسو ولم داسې ډېر پکې شته دي چې هغه توهین کوي صحیح ده خو موږ زه ټوله ورځ براډکاسټ هم ټیک ټاک باندې زموږ ولم راوځي ستا ولم راوځي دنه یو شر جوړېږي دنه فساد جوړېږي کاري صاحب نه دی پکار چې ته چې د براډ ته راوځې ته دا حرکت وکړې موږ ته نه دی پکار چې موږ راوځو براډ ته دا حرکت وکړو کله پورې به یو بل سرونه وایو یو مثال خبره در کومه کله پورې به یو بل سرونه وایو دا زما ته ملتونه دی ویلي کنه کاري صاحب ملتونه دی ویلي کنه نه یو خبره درته کومه کاري صاحب زه دلته اوس سر مې درنه وارې ده که مې قال الله قال رسول الله درته ویلې ده زه دې قرآن ته رابولم ته سر بېشک تا خبره صحیح ده زه خبره درته کړې ده د ما په لایف کې چا دې سر پرې کولو تا ما ته 2 منټه راکړي وو اوس ته خو داسې ګډو وډو ته ما ته د سیاسي معاملات د ما په لایف کې مه راګډوه ګډو وډو ته نه ځم اوس غوږ ونیسه نه ګډوم کاري صاحب تا ما ته 2 منټه کتابونو سره به زه څه کوم د تا په کتابونو سره به زه څه کوم چې عائشې رضی الله عنها ته یې کافره ویلې ده ابو بکر رضی الله عنه ته العیاذ بالله کافر ویلی عمر رضی الله عنه ته کافر دي تر دې کتابونو سره به زه څه کوم چیرې لړکم ولې نه لړکوي کاري صاحب تا ما ته 2 منټه راکړي وو تا ورته وویل چې بای د پرېږده دا کومې خبرې کوي به دې کې کتاب په دلیل خبرې وکړه چالاقي به نه کوي صرف سر پرې کول وکړه دا د ما کار نه ده چالاقي در سره نه کومه کاري صاحب چالاکي در سره نه کوم زه تا ته وایم چې کسه موږ زه درته نه وایم چې ته غلط یې کاري صاحب زه تا ته بالکل زه تا ته ګوته نه سیده کوم چې ته غلط یې لکه زه تا ته انسانیت سره راوختم انسانیت اول شی چې کوم دی هغه انسانیت ده صحیح ده زه تا ته په انسانیت راوختم چا درته ویل چې اول انسانیت ده خبرې ته غوږ شه خبرې ته غوږ شه کاري صاحب ګوره د دین خلاف خبرې مه کوه اول انسانیت چا درته ویل چې اول انسانیت ده دا د سیکولرانو فکر ده دا د ملحدینو فکر یو منټ صبر کوئ یو منټ ما ته ټایم راکوي اسلامیت نه وي انسانیت تا ته چا در زده کړی ده ولې الله بنده راځه ته ما ته یو منټ ټایم راکوي ښه د کاري صاحب خبره وره وایه ته ما ته ټایم راکړه زه تا ته خبره وکړم زما مطلب دا ده که نه ګوره نه کوم بس زما وایه یو منټ زه نه کوم زه درنه کوزېږم هم زه صرف 2 خبرې کوم درنه ځم صحیح ده کاري صاحب ما مطلب دا و که نه چې ګوره که د تاسو راخستي بروډونه دي که د مو راخستي بروډونه دي دا غلطه دی په دې شي باندې چې کوم دی که نه څوک وایي چې دا صحیح دی زه ورته وایم چې دا غلطه دی که زمونږ دي که د ستاسو دي صحیح وکس صحیح دی صبر وکړه د ما په براډ کې څه شی غلطي دي ګوره زه ستا بروډ ته کله هم زه کله راغشم لاندې ورته کښېنم ستا خبرې باندې بل لفظ نه وي پوه شي ته کله شیا کا پیر کې کله چې کوم دی دین اسلام هغه کې کله چې شیا هغه حضرت علي او حضرت حسین ګوره دنه فساد جوړېږي فساد هغه فساد نه ده په خپله خوله دې اعتراف وکړل چې هندوانو دا کار نه ده کړی سیکانو دا کار نه ده کړی تی کوي دا فساد نه ده ووایه چې عایشه رضی الله عنها مې مور ده ووایه کاري صاحب ته چې غواړې دغه شي که نه ته په همدغه شي ستا بروډونه چې خبره وره دلته زه تا ته ووایم صبر چلاقي مه کوه اوس مې تر لکۍ دې رانیسم صبر یوه خبره زه اوس له تا سره په دې اتفاق کوم چې زه سبا د خپرونې پرېږدم د صحابهو دفاع پرېږدم ووایه را سره چې عایشه رضی الله عنها مې مور ده ووایه کاري صاحب خبره وره زما خبره وره ما خبرې ته غوږ شه کاري صاحب ما مطلب ووایه چې عایشه رضی الله عنها مې مور ده یو منټ خبرې ته درځم که نه زه نه غواړم چې ستا بس ته یو منټ صبر وکړه بس بخیر صبر وکړه وایه عایشه رضی الله عنها مې مور ده ووایه ته بس درځم که نه خبرې ته درځم یا وایه مور مې ده یا وایه نه مې ده مذهب دې مه پټوه چې درته یایم چې درځم بروډ ته هغه ته خبرې ته درځم نو بیا هم ته نه واورې نو زه څه وکړم ته یو منټ واورې واوره کاري صاحب خبره وره زه درته که سیده ووایم که نه زما درته اوسه پورې احترام څخه خبرې کولې فساد به نه جوړوي صحیح وایه عایشه رضی الله عنها مې مور ده چې څوک فسادګر ده ووایه ستا خپل دین مذهب ده زما خپل دین مذهب ده
یعنی قرآن دې موږ ده که نه تاسو اوس زه تاته څه وایم دا خو تاسو مونږ والا پاته رحمان څه جوړ کړي دي تاسو د خپل قرآن نه جوړ کړي دي زموږ والا خپل جوړ کړي دي قرآن خو یو ده ها یو ده په دې قرآن کې خو الله وایي چې عایشه رضی الله عنها د مؤمنانو مور ده ته ولې نه منې زه ستا خپل دین ده زما خپل دین ده ته ولې لاسونه نه خولایې لمونځ کوې ودې زړه سره ودې درځه به که نه ته ولې لاسونه خولاو نه ساتې غوږ ونیسه نو بیا دې برابرومه غوږ ونیسه تر اوسه مې سم په انسانیت خبرې در سره کوم غوږ ونیسه قرآن چې څوک نه مني دا مسلمان ده که نه ده نه دا کافر ده چې قرآن نه مني کافر ده الله اکبر په قرآن کې الله جل وعلا وایي چې عائشه رضی الله عنها حفصه رضی الله عنها دا د مؤمنانو میندې دي دغه دواړه بیبیانې عائشه او حفصه د عمر رضی الله عنه لور او د ابوبکر دا دواړه د نبیانو دا د تا میندې دي که نه دي اوسه پورې خو مو دا شیان پکې نه ولیدلو نو قرآن کاري صاحب دا قرآن کریم ده اوس بیا زه درته ښکاره کړم چې دې راسره بیا به منې راسره چې قرآن کې زه درته وښیم ښه سبحان الله نو له تاسې نه چې قرآن پټ کړی ده لا اله الا ترجمه یې صحیح نه کوي که نه کاري صاحب ترجمه یې صحیح نه کوي په دې دواړو ترجمه یې تا ته ښیم کاري صاحب زه تا ته دې ته خو نه وم راختلی چې ته ما ته قرآن ووایې زه تا ته دا وکړم نه تختم نه زه تښتېدل زه تښتېدل ول نه یم خو زما مطلب دا و ما خبرې مطلب دا و چې فساد به نه جوړوو بس ما دا خبرې ته زه راختلی وم دا آیات درته وښیم دا ګوره سورة الأحزاب مدنية ترجمة يمدا يا أيها النبي اتق الله دي سورة الأحزاب يا استمع سفارة ده سم وګوره سورة الأحزاب ده دي سورة الأحزاب وګوره شپږم نمبر آیات ده په دې ځای کې وګوره وایي ته ترجمه وکړه النبي أولى پښتو ترجمه یې ده وایي یو مې ته ترجمه کومه وایي رحیم ترجمه نو ته د موسیقي په ځای کې ناسې هلته جذبیه دا ترجمه راته ورکړه بلې ورته وایه قاري صاحب پروا نه کوي تاسې وکړئ شیخ طاهر صاحب وایسته نبي صلی الله علیه وسلم ورته وکړي دا وایي ترجمه ته غلطه کوي دا لاندې روانه ترجمه وکړي يعني امك والدتك شوي ايه يعني ابوك وامك ايه عرفت؟ وأولو الارحام يعني عمتك اخوك خالك عرفت شو؟ النبي اولى بالمؤمنين دلته دې ما ګوتې ته وګوره نبي صلی الله علیه وسلم په مؤمنانو باندې د هغوی د ګورم د کاري صاحب ګورم وګسه نبي صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو د هغوی تر خپلو ځانونو نه هم زیات حق لري او ښځې د نبي علیه الصلاة والسلام میندې د هغوی دي د نبي علیه السلام بیبیانې د مسلمانانو میندې دي لاندې پسې ورته وګوره او د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانې د مسلمانانو میندې دي ته ځان ته مؤمن وایه که نه دا مې د دې ترجمه د قرآن کریم نه مې ترجمه درته وکړه سي ترجمه سوی قرآن کریم ده اوس زه تا ته وایم کله چې رب العالمین جل وعلا وایي چې عائشه او حفصه د رسول الله چې څومره بیبیانې دي دا د مؤمنانو میندې دي اوس ته منې چې عائشه رضی الله عنها د ما مور ده کاري صاحب تا ختمه شوه ما ولیدل ترجمه تام وکړله دلته مونږ پې وکړله صحیح دی دا څه شو دا ولې لاړل د کینګ څه شي په نامو د کینګ څه شي اتفاق کوي چالاکي کوي توهین ته کوي قرآن ته نه مني رسول الله اهل بیت ته نه مني صحابه ته نه مني د رسول الله بیبیانې ته نه مني او موږ چې کله دفاع کوو دا فساد ده تاسې دا تر اوسه توهین او سپکاوی کړی ده او کتابونه دي له دې توهین او سپکاوي نه ډک دي دا فساد نه ده خو موږ چې د رسول الله د ناموسو د بیبیانو دفاع کوو دا درته توهین او فساد ښکاري وایي دا خو تر اوسه موږ نه ولیدلي قرآن کریم خو یې نه ده در ښکاره کړی خو ایله بله زنځیران در ښکاره کړي چې په زنځیرانو ځان وهه ته چې قرآن نه منې را سره ته تر اوسه په دې نه یې خبر چې په قرآن کې دا آیات ستاسې د رسول الله بیبیانې دي د امت میندې دي وغرق سیه تر څو به دا قرآن در نه پټوي تر څو به دا دین در نه پټوي تر څو به دا اسلام ته تر اوسه د الله په کتاب نه یې خبر ته تر اوسه په دې قرآن عظیم شان نه یې خبر چې په دې قرآن عظیم شان کې الله ویلي دي چې د رسول الله بیبیانې د امت میندې دي تر اوسه ته په دې نه یې خبر بیا راځي ما ته وایي وایي قاري صاحب پلانۍ ده او دا ده فساد ته کار کوي یا فساد او څه شي دې ته کار کوي ته تر اوسه په دې نه یې خبر چې په قرآن کې الله صحابه ورته ویلي چې د صحابهو په منځ کې منافق نشته مهاجر او انصار ټول مؤمنان بیا راغلی د ابو مواد خبره دې وکړه د ابو مواد خبر
نو تاسو خو ټول نوران سئ یو پړی پکې واچوي ورته یو 15 دقیقې دې قاري ته راسه 15 دقیقې زیات هم نه په 15 دقیقې کې به دې ټول اصلیت د ابو مواد هم درته ښکاره کومه خو ماته په لاس نه راځي عائشه رضی الله عنها چې نبی علیه الصلاة والسلام نکاح ورسره کوله نبی علیه السلام ښه کار کړی و که یې بد کار کړی و عائشہ سره وه ښځه بات کورې کړی الله اکبر استغفر الله الله اکبر گیری که دفعه بلا بچی علاوتی ما به موچ لاوتی رنای مردورا گیره دابی موتی سلام علیکم کی کنزالی دتا و کنزالی چتی ایت چه د شیاو دین سری گیره کنزو دتا نه کوم کنزو دتا دی بد کار د کنزلی کول طوفان سي بد کار دی والله بد کار دی باید کنزلی ونه کړی ډیر بد کار دی څوک چې وایي اهل بیت منم یا اهل بیت دوی کوم هغه باید کنزلی ونه کړی بد کار عائشه رضی الله عنها د تاسو اغاګان بیا یو ځل زه اوس د دې معلومات درکوم عائشه رضی الله عنها چې نبی علیه الصلاة والسلام نکاح ورسره کوله نبی علیه السلام ښه کار کړی و که یې بد کار کړی و بات کورې کړی الله اکبر استغفر الله الله اکبر بد کاری کړی و عائشہ سره یعنی نبی علیه الصلاة والسلام بد کار کړی و لا اله الا الله علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله سره نکاح کړی و ښه کاری کړی و که بد کار عائشہ سره وه ښځه علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله سره نکاح کړی و ښه کاری کړی و که بد گیری که دفعه بلا بچی علاوتی ما به موچ لاوتی رنای مردورا گیره دابی الله ورزل ارسي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وای غلط کار کړی رسول الله صلی الله علیه ما مخکې تاسو ته ویلي چې دا خلق رسول الله نه مني ما مخکې تاسو ته ویلي چې دا خلقو په الله قسم که په رسول الله ایمان وي د رافضیت په مذهب کې اپډیټ والا کمپنۍ کې وای رسول الله غلط کار کړی او بیا په اخیر کې چې خپله سې راته وویل و خپله خولو یې اقرار وکړل وای کنزلي بد کار د باید وی نه کړو ګور د تا وای په ګیره کې و په څه شي په څه شي کې تاسې واورېده الله اکبر لا اله الا الله دا زناور دی په الله قسم ځکه په داسې زناورو پسې تلل او دا بعضې خلک وایي قایل صاحب زناور ولې ورته وایي د کتاب ورته زناور ویلي دې خلکو ته چې دا غټې غټې چاقوګان په لاس کې ورکړي دا غټ غټ چاقوګان چې هغوی ځانونه ورباندې